د یوې اغېزمنې ژباړې لپاره څلور مهم ټکي. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. د یوې ژبې علمي بډاینه د لیکنو ترڅنګ او یا هم تر لیکنو تر ډیره په ژباړو پورې تړلې موضوع ده. له بېلابېلو ژبو ژباړې کولی شي چې ژبه غني او د معلوماتو لمنې پراخه کړي. په دې لنډه ویډیو کې اته هغه ټکي درته په ګوته کیږي چې لومړی تاسو ته د یوې لیکنې ژباړل اسانوي او دویم دا چې ژباړل شوې لیکنه به له اغېز او مفهوم ډکوي. که چیرې له کومې بهرنۍ ژبې څخه خپلې مورنۍ ژبې ته ژباړه کوئ او یا د دوو بهرنیو ژبو ترمنځ ژباړه ترسره کوئ نو له دغه دوه مرکبو نومونو سره باید بلد یاست. لومړی د موخې ژبه TL یا ټارګېټډ لانګویج، دویم د سرچینې ژبه SL یا سورس لانګویج. TL هغه ژبې ته وایي چې ژباړه ورته کوئ او SL له هغې ژبې څخه عبارت ده چې ژباړه ورڅخه راخیستل کیږي. لومړی کلمه پر کلمه اړول words for words transformation. دا هغه میتود دی چې د سرچینې ژبه د موخې ژبې ته کلمه پر کلمه راژباړي. SL یا سورس لانګویج د کرښو ترمنځ د TL یا ټارګېټ لانګویج ژبه د کلمو لیکل په دغه میتود کې شامل دي. په دې ډول ژباړه کې به هغه شمېر کلمې د موخې ژبې ته ژباړل کیږي څومره کلمې چې د سرچینې په ژبه کې لیکل شوي وي. په دې ډول ژباړه کې ژباړل شوي کلمې د اصلي کلمو پر سر او یا لاندې لیکل کیږي. بیلګه هیز ا ټیچر، هغه یو ښوونکی دی. دویم ټکي په ټکي ژباړه لیټرال ترانسلیشن. په دې ډول ژباړه کې د سرچینې ژبې یا سورس لانګویج ګرامري اصول د موخې ژبې یا ټارګېټ لانګویج ته تغییریږي خو کلمې بیا هم ټکي په ټکي په لفظي ډول سره ژباړل کیږي. بیلګه شي از ا ګرل اینډ دیټ از ا بوای، دی یوه جینۍ او هغه یو هلک دی. دریم فیتفول ترانسلیشن رښتینې ژباړه. د ژباړې په دغه میتود کې رښتینې معنا راژباړل کیږي خو د موخې ژبې یا ټارګېټ لانګویج ګرامري اصول پرې پلي کیږي. په دې میتود کې د سرچینې یا سورس لانګویج د لیکلو بشپړه اداره او منځپانګه لیږدول کیږي. بیلګه شي از بینګ انوایټډ فور ډینر ټونایټ، نوموړي نن د ماښامنۍ لپاره غوښتل شوې ده. څلورم سیمنټیک ترانسلیشن یا معنوي ژباړه. په دې میتود کې د سرچینې ژبې یا سورس لانګویج اصلي مفهوم چې په جمله او یا عبارت برخه کې شتون لري راخیستل کیږي. ګرامري او لفظي اصول بیا پکې د موخې یا ټارګېټ لانګویج پلي کیږي. معنوي په دې معنا چې د سرچینې ژبې یا سورس لانګویج منځپانګه به پکې راوړل کیږي خو د ښایست یا استیتیک چارې به له موخې ژبې یا ټارګېټ لانګویج پکې پلي کیږي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.